د طالبانو د ماتولو او مهارولو لپاره افغان ځواکونه کافي دي، خو باید پیاوړي شي. دا چې څنګه او دا خبرې چا کړې دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. له افغان ځواکونو ملاتړ او تجهیز د امریکایي سرتیرو وتلو وروسته د بحث وړ خبره ده. امریکا، ناټو او نورو متحدینو بیا ویلي چې له وتلو وروسته به هم له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. اوس تازه یو شمېر متقاعدو امریکایي نظامیانو ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل هومره لویه خبره نه ده لکه څنګه چې مطرح کیږي. خو مهمه خبره دا ده چې د طالبانو د مهارولو لپاره باید افغان ځواکونه پیاوړي او تجهیز کړای شي. هغوی ویلي افغان ځواکونه کولی شي چې طالبانو سره وجنګیږي. دې متقاعدینو ویلي چې داسې هم کیدلی شي چې نړیواله ټولنه له خپله فزیکي شتونه پرته ډیری کارونه وکړي. یو متقاعد سیمون ډیګنز وویل د طالبانو ځواک مهارولو لپاره پکار ده چې افغان ځواکونه پیاوړي شي او له دې ځواکونو سره باید اړینې مرستې وشي ترڅو هغوی له دې اورپکو سره مقابله وکړي. هغوی ټینګار کړی چې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره باید په تمویلي برخه کې هم کار وشي او د دوی د عایدو منابع له منځه ولاړې شي. دې متقاعدو ټولو قربانیو، زحمتونو او جګړو ته په کتلو سره وویل چې ترلاسه شوې لاسته راوړنه باید ضایع نه شي او په دې برخه کې باید اساسي مبارزه وشي. نړیوالې ټولنې له خپلو وتلو وروسته هم له افغان دولت او ځواکونو سره د خپلو دوامداره همکاریو او تجهیز ژمنه کړې او لا به هم دوام ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.